إن الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. محترمینو، زموږ ستاسو د نن موضوع د په نیت باندې ځان پوهه کول. یاد وساتئ د هر کار چې انسان کوي هغه که مباح وي یعنی جایز کار وي او یا د ثواب کار وي نو په هغه کې نیت معتبره دی. نو اوس دغه نیت موږ راخو د ټولو مخکې د لمانځه څخه یې شروع کوو چې په لمانځه کې نیت کول دا څنګه دی. محترمو، نیت د لمانځه د شرطو څخه یو شرط دی. که چیرې یو څوک لمانځه کې نیت ونه کړي هغه لمونځ یې نه دی صحیح. نو اوس نیت څه شي ته وایي، څه وخت کیږي او څنګه دی. محترمو، په دې کې زموږ ستاسو څخه یو څو ناپاهمۍ شته چې هغه ته موږ پام نه کوو. اوس که یو څوک دغه و تا ته وایي چې دا الفاظ کم ته وایه دا نه دی ثابت، نو تا ته خشم درځي و دا ته څه وایه. نیت خو خامخا نیت د دغه الفاظو نوم نه دی. نیت په زړه کې ارادې ته وایي. کله چې لمانځه ته په دې اراده را روان سي چې زه لمونځ وکم دا نیت سو، او یا داسې او داسې ته راولاړ شوې او داسې په دې نیت کوي چې زه اوس د ماپښین لمونځ کوم دا نیت سو. کم الفاظ چې موږ وایو دا ثواب لري، په دې کې هیڅ شک نشته. نیت کوم د زړه د اخلاصه لمونځ کوم 4 رکعاته فرض په دې حاضر وخت د ماپښین مخکې پر لور د کعبې شریفې الله اکبر. خو د دې سره سره باید دا ځای موږ ته معلوم وي که چیرې موږ د ماپښین نیت کوئ، د ماپښین لمونځ مو کوئ او نوم مو د مازدیګر کې واخیستی یا د ماښام کې واخیستی یا د ماخوستن کې واخیستی، نو پر موږ دا لازمه نه ده چې موږ نیت بل ته د سره څه وتړو. ولې دغه الفاظ فقط د دې دپاره دي چې ستا زړه په غیر شي باندې مشغوله وي، د هغه غیر شي څه راواړی، ځان ته فهم وکړي، ځان ته سوچ وکړي زه خو اوس په لمانځه درېږم، په کاروبار کې مستغرق کې راولاړ سي. دغه الفاظ ووایه ستا دپاره جواز لري او مستحب الفاظ دي، زیاده در دې پورې دي. دغه الفاظو کې چې کومه غلطي راسي د هغه درستګي پر تا باندې لازمه نه ده. بعضې خلک دا رقم وي چې نیم 15 منټه 2 منټه 1 منټ دا په دې باندې اخي چې د امام جامه ودرئ دی د الفاظو ته کش سي. نیت کوم د زړه د اخلاص لمونځ کوم، بیا سر وښورئ، بیا شروع کړي، بیا سر دا مه کوئ. محترمینو، ځکه ما درته ویل چې د دغه الفاظو نوم دی نه نیت هغه د زړه اراده ده چې کومه ته را روانېدې په هغه باندې تا نیت وکئ، بیا رالې پر جمع باندې ودرېدې، پر لمانځه ودرېدې. دا یوه خبره. دویم، په نیت کې چې کم دی بعضې خلک لاسونه دا رقمې غوږونه نیولي، بعضې دا رقم کوي، دا صحیح طریقه نه ده. په روایت کې راځي چې بهترینه طریقه کومه ده هغه ثابت د روایت څخه ده، هغه دا ګوتې به بالکل کعبة الله ته سیده کوي، د غوږو په برابر به پورته کوي. نو دغه مسنونه طریقه ده چې کوم ما تاسو ته در وښول. نور مه غوږونه نیسئ، مه په غوږو کې ګوتې ورکوئ، مه دغه د لاسو ورغوي چې کوم دی دا به کعبة الله ته دا رقم مخامخ کوي. او دریمه غلطي بعضې خلک دا کوي، کله چې اقامت کیږي د لاسونه دا رقم نیولی وي. محترمه، لاسونه مه نیسه، لاسونه علاقه کله چې اقامت خلاصو د هغه داسې راپورته که الله اکبر. نو دغه درې خبرې مې د نیت په مطابق درته وکړې، الله دې وکړي چې ستاسو په ذهن کې راغلی وي. اول دا نیت ارادې ته وایي، د دغه الفاظو نوم نه دی، او الفاظ ویل مستحب دی، ښه کار دی.
یوه خبره. دویم که الفاظ د یو وخت په نیت باندې ولاړې د بل وخت نوم درسه یاد سي، لہذا بل ته به الفاظ د سره نه راګرځېدل نه غواړي. هغه غلطي چې ستاسو سوې ده د هغې اعتبار نشته. دوې خبرې. دریم وغوږو ته په صحیح طریقه باندې لاسونه پورته کول او د اقامت په وخت کې لاسونه پر نامه نیول دا نه د صحیح کار. باید پر دې باندې موږ عمل وکړو او دین چې څنګه د الله رسول موږ ته را رسولی دی پر هغه طریقه یې زده کړو. والسلام.